د امت ډېرې زنانه به د جهنم لځي. یوې زنانه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو د الله پیغمبره دا ولې؟ وایي وجه دا ده چې تاسو تکفرن العشیره وتکثرن اللعنه. یو در پکې د خاوند ناشکري ډېره زیاته که دا خاوند ټول عمر ستا دپاره مسافري کوي، ستا دپاره یې ګټي او ستا دپاره یې راوړي، او که یوه ورځ تا سره چېرته غریب په تروش تندي باندې ملاو شو نو بس دا چغې به دې شروع کړي چې ما ته دې هېڅ خیر نه دی رارسولی، ما رأیتو منک خیرا قطو. ستا دې کور کې اړو ما خوشحالي نه ده لیدلې، هغه ټول حسنات ټولې خوشحالیانې په یو سیکنډ کې هغه ختمې کړي. دې ته ناشکري وایي او دا سبب د جهنم دی عزیزانو. د نبی علیه السلام د زنانو ته وویله وتکثرن اللعنه، یو تاسو دا خیرې ډېرې کوئ، لاس دې مات شه، خپه دې ماته شه، الله دې مړ که، الله دې داسې که. دا خو ښځو ته یو معمولي مسله ښکاري، خو د الله په وړاندې دا څومره یو خطرناک عمل دی چې دا زنانه په جهنم ته ډېرې ځي. دارنګې نور هم ډېر اعمال بیان شوي دي، لکه مثلا نبی علیہ السلام فرمائی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. درې قسمه خلق دي او ورځ د قیامت الله به ورسره د رحم خبرې نه کوي، الله به ورته د رحم په نظر نه ګوري، الله به د ګناهونه نه پاکوي. ولهم عذاب أليم، د جهنم ګرم عذاب دردونکي عذاب به ورلوي. دا څوک دی؟ اول المنانو چې چا سره لږ ښه وکړي بیا همیشه پې اثباتنه کوي، لکه عام زمونږ او ستاسو دا پښتانه چې چا سره لږ ښه وکړي ټول عمر یې ورته بیا یادوي. دویم المسبل ازاره، نارینه دی او دا پنسې ښکته ساتي د ګیټکو نه. شریعت کې دا ګناه کبیره ده او د دې نه ځان ساتل پکار دی. دومره سخت عذاب ذکر دی لکه د حدیث کې بیان شو. او څلورم المنفق سلعته بحلف کاذب، چې یو سړی خپله سودا په خپل کسټومر په خپل ګاهک باندې په دروغو قسمونو خرڅوي چې زما د قسم وي چې د دې ریټ دا دی او هغه نه وي حقیقت کې. نو زما عزتمند ورونو مخې ته جهنم را روان دی، مخې ته اور را روان دی او دا اور دا ډېر سخت دی. د دغې نه ځان بچ کول پکار دی. او ځان په څه شي بچ کېږي؟ په ایمان، په نیکو اعمالو، د ګناهونو نه ځان را بندول. الله رب العالمین موږ او تاسو ټول د جهنم د اورونو نه بچ اساتي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.